السلام علیکم ګران دوستانو، څنګه یاست؟ هسته جوړ اوسئ. امید لرم چې روغ او جوړ اوسئ دوستانو. نو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته صرف د فیسبوک او د یوټیوب یو څو سټپونه ښیم چې موږ په هغې کې څنګه نوم چینج کولی شو په فیسبوک کې یا په یوټیوب کې، یا په هغې لایکس او کمنټ موږ څنګه بندولی شو چې موږ ته څوک کمنټ ونه کړي، او داسې په فیسبوک کې موږ پوسټ څنګه ډیلیټ کولی شو. نو هغه ټول به نن زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم. نو چېرته مه ځئ، ویډیو تر پایه پورې وګورئ او زموږ سره اوسئ. نو د ټول نه مخکې هغه ملګري چې زموږ چینل نوی ګوري نو هغو ته زه هرکلی وایم او ورته وایم چې زموږ چینل ته رادننه شئ. په دې کې موږ ډېرې ویډیوګانې اپلوډ کړي دي، هغه تاسو وګورئ او خوند ترې واخلئ. او په دې چینل کې زه صرف مطلبي ویډیوګانې اپلوډ کوم دوستانو، لکه څنګه چې تاسو خپل موبایل کې خپل یوټیوب چینل ته یو URL څنګه جوړ کړئ، د فیسبوک د پاسورډ چې هیر درنه یو شي څنګه نوی ورته جوړ کړئ، په موبایل کې د انټرنیټ څخه پیسې ګټل، او د موبایل کې ایډیټینګ کول، د تصویر ایډیټینګ د پښتو کې نومونه څنګه ډیزاین کېږي، دا شانتې نور ښکلې ویډیوګانې موږ دلته اپلوډ کړي، هغه تاسو کتلی شئ. نو تاسو زموږ چینل ته راشئ. که غواړئ چې زموږ ویډیو روزانه وګورئ نو د ویډیو نه لاندې تاسو ته سبسکرایب بټن ښکاري دوستانو. نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دا خوا کې سره بیل آیکون دی، تاسو په دې باندې هم کلیک کړئ چې موږ د ویډیو اپلوډ کوو نو تاسو ته ترې ورسي. نو ټول نه مخکې دوستانو فیسبوک طرف ته به لاړ شو، یوټیوب به مخکې راواړو. نو ټول نه مخکې فیسبوک ته لکه څنګه چې تاسو کتلی شئ، موږ دلته فیسبوک راواړو. نو دلته موږ نوم څنګه چینج کولی شو هغه به هم زه تاسو ته ښیم. تاسو په دغه تاسو ته چې ښکاري دوستانو دغه کونج کې دا درې لیکې چې پرتې دي، دلته تاسو دغه ووهئ، بیا لاندې راشئ، بیا دلته لیکلي سیټینګ ګیو پرایوسي، تاسو په دې باندې کلیک کوئ، بیا دغه سیټینګ باندې کلیک وکړئ. چې کله مو په سیټینګ باندې کلیک کړو دوستانو، د پروفیشنل انفارمیشن دغه باندې پروفیشنل انفارمیشن باندې تاسو کلیک کوئ. دلته تاسو په دې نوم باندې کلیک کوئ دوستانو، پاس د ټول نه مخکې نیم باندې، او دلته تاسو نوم بدلولی شئ. دلته هم تاسو خپل نوم ولیکئ، دلته هم، او بیا دغه ریویو چینج باندې تاسو کلیک کوئ. نو تاسو کتلی شئ تاسو ته به دلته ښایي. نو دغه اولنی سټپ. دویم سټپ دا دی دوستان، موږ څنګه یو پوسټ زموږ نه وشو، یو تصویر موږ شیر کړو او هغه موږ بېرته څنګه ډیلیټ کړو. نو تاسو ته چې دغه د تصویر نه پاس دغه درې واړه ټکي ښکاري، نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ او دغه ډیلیټ بټن تاسو ته ښکاري دوستانو. نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ او بیا دغه ډیلیټ پوسټ، دا چې څنګه په دې باندې کلیک کړو نو هغه پوسټ به ډیلیټ شي. او که غواړئ چې په یو وار باندې ډېر تصویران ډیلیټ کړئ نو دغه مینیج پوسټ باندې تاسو کلیک وکړئ. کله په دې باندې کلیک کړئ دوستانو، دلته به ټول پوسټونه راشي. تاسو په پروفایل کې چې تاسو په یو دغلته کلیک کوئ، داسې لاندې راځئ او بیا دلته او تاسو دغه ډیلیټ بټن ووهئ، دا به ټول په یو وار ډیلیټ شي. زه نه غواړم. او بله خبره دا چې تاسو ته یو څوک کمنټ وکړي دوستانو، لکه څنګه چې زه یو کمنټ راخلم، نو دا یو روژه موږ ته کمنټ کړی، موږ څنګه کولی شو چې دا کټ کړو ډیلیټ کړو. تاسو په دې کمنټ باندې داسې ګوته زور کوئ، تاسو په دې کمنټ باندې داسې ګوته زور کوئ او دغه تاسو کولی شئ ریپورټ هم کړئ دغه کمنټ. او دا هیډ بټن چې تاسو ته ښکاري، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دا هیډ بټن، تاسو په دې باندې څنګه کلیک وکړئ نو تاسو کتلی شئ دا کمنټ به اوس د پټ شي، چاته به نه ښکاري، صرف تاسو ته به ښکاري. نو دا شانتې تاسو کولی شئ دوستانو. او تاسو بل یو سټپ هم درته ښیم، تاسو دغه پوسټ باندې تصویر باندې کلیک کړئ، تاسو کولی شئ د لیرې څخه تصویران هم راواخلئ. نو تاسو دغه رایټ میټي یا تاسو په دې باندې کلیک کړئ دوستانو، او دلته ډېر سټپ راځي، لکه فیلینګ، تاسو څنګه فیلینګ کوئ، کیمرا ګو لایف، دا شان ګیف، بیکګراوند کلر، تاسو کولی چې دلته د بیکګراوند کلر باندې تاسو کلیک کړئ، دلته تاسو هر یو کلر سیټ کولی شئ، د هغې دپاسه خط لیکلی شئ او بیا شیر کولی شئ. لکه څنګه چې تاسو دلته لاندې راشئ دوستانو، دلته داسې نور ډېر سټپونه هم شته دی. د ټولو نه پاس دوستانو تاسو چې په هغه باندې کلیک کړئ، لیست تاسو دلته جوړولی شئ. ټپ لیست باندې تاسو کلیک کړئ، دلته پاس ولیکئ زما ملګري. تاسو دلته بیا لیست جوړولی شئ، لکه څنګه چې زه لیکم. بیا دغه ایډ انودر تیم باندې تاسو کلیک وکړئ، دلته تاسو دویم لیکلی شئ.
بیا تاسو په دې بل باندې کلیک تاسو څومره غواړئ هغه کولی شئ دوستانو. دا شان دي نور هم به تاسو ته په انشاءالله په دې کې ښیم. نو رابشو د یوټیوب طرف ته. یوټیوب کې موږ څنګه په ویډیو باندې کمنټ بندولی شو چې موږ ته نو څوک کمنټ وکړي، او لایکونه څنګه بندولی شو چې خلکو ته پته نه لګي چې په دې ویډیو باندې څومره لایک دي او څومره لایکونه خلکو ورکړي. نو ټول نه مخکې هغه تاسو پلی سټور ته لاړ شئ، په هغه اپلیکیشن باندې ما ویډیو هم ډکه کړې وه چې دا یو اپلیکیشن دی د یوټیوب د طرف د خوا نه، او ډېره ښکلی اپلیکیشن دی چې د هغې نوم دی یوټیوب سټوډیو. نو دا ډېره ښکلی زبردست اپلیکیشن دی. دا زه هم استعمالوم. تاسو دا ډاونلوډ کړئ، ما سره الریډي ډاونلوډ دی. بیا په اوپن باندې کلیک وکړئ. چې کله په کلیک وکړئ دا ستاسو یوټیوب چینل دی. تاسو به پکې لوګین وکړئ، بیا چې یوټیوب چینل به پکې راشي. کله په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو په دې ویډیو باندې کلیک وکړئ. کومې ویډیو ته تاسو غواړئ چې کمنټو ته رانشئ نو هغه ویډیو ته سلیکټ کړئ. څنګه چې زه یوه ویډیو غواړم، زه یوه ویډیو دغه یوه ویډیو ده، نو زه دا ویډیو سلیکټ کوم دلته. چې کله مو دا سلیکټ کړه دوستانو، دغه پلسن بټن باندې تاسو کلیک کړئ. نو تاسو کولی شئ دلته دا تصویر هم چینج کړئ. دا ایډوانس سیټینګ باندې تاسو کلیک کړئ دوستانو. دغه تاسو کتلی شئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړو نو دلته تاسو کټګري هم تاسو چې دلته چینج کولی شئ، او یوټیوب لیسنس تاسو چې دلته بیا لاندې راشئ دوستانو، دلته لیکلي دي الو کومنټس. تاسو غواړئ چې کومنټس تاسو کله وي نو تاسو دا آن پرېږدئ. که غواړئ چې تاسو پرې کمنټس بند کړئ نو تاسو په دې بټن باندې کلیک وکړئ. دا کمنټس په دې باندې بند شو. دلته تاسو نور هم ډسکرپشن آپشن تاسو کتلی شئ، هم کولول غواړئ یا بندول نو هم تاسو دلته کولی شئ. او دلته نور آپشن هم دي. تاسو کولی شئ دا ویډیو هم ډیلیټ کړئ د دې نه یوټیوب ډیلیټ فرام یوټیوب، یعنې دا ویډیو د یوټیوب څخه ډیلیټ شي. دا نور آپشن هم دي. او بیا تاسو دغه سیو بټن باندې کلیک وکړئ. دا سیو شولو دوستانو. او تاسو ته چا کمنټس کړي هغې ریپلای هم تاسو دلته ورکولی شئ. تاسو دغه زیرو هلته تاسو کتلی شئ، دغه باندې کلیک به تاسو ته چې څومره خلکو کمنټ کړي هغه به دلته راشي دوستانو. او تاسو ریپلای هم د دې ځای نه ورکولی شئ. بیا چې تاسو دغه خوا کې چې دا درې لیکې پرتې دي، تاسو چې په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو نور اکاونټ هم کولولی شئ دوستانو. دغه اوس زموږ نه نوې ویډیو په هر څه باندې تاسو ویډیو غواړئ نو تاسو د ویډیو نه لاندې کمنټ کولی شئ، نو موږ به تاسو ته په هغې باندې ویډیو جوړه کړو. تر بلې ویډیو پورې په الله مسلمان د خدای په امان.